حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ناست و، یو سړی راغی چې دا په حقیقت کې جبرائیل علیه السلام و. نبی السلام نه څو پوښتنه وکړې. په پوښتنو کې یو پوښتنه دا و چې ایمان څه ته وایي. نبی علیه السلام جواب ورکړو چې ایمان دې ته وایي چې ته د الله په رسولانو ایمان ولري. دې حدیث روایت مسلم شریف کړی. محترم مسلمانانو ورونو، اوږد حدیث دی، یو خبره ته روزانه بیانوم. نو نن به څلورمه خبره دا زده کو چې په رسولانو ایمان لرل دا د ایمان څلورم رکن دی. په پیغمبرانو باندې ایمان راوړل په څو لاندې شیانو د ایمان راوړلو په معنا لري چې دا لاندې څلور خبرې کوم بیانوو په دې ایمان لرل. اول، په رسالت ایمان حق دی، یعنې دا به ستا ایمان او عقیده به دې وي چې دا د دوی دا پیغمبر دا چې کوم پیغمبر الله را لېږلی دی دا رسالت حق دی، دا پیغمبر په حق دی. نو په دې ایمان لرل که چېرته یو تن یو پیغمبر د رسالت نه څوک انکار وکړي نو هغه په ټولو رسولانو انکار کړی دی. دا سړی د اسلام نه وځي، په ټولو پیغمبرانو به ایمان لري. نو دا د په رسولانو ایمان لرل دي. دویم، دا د کوم پیغمبرانو چې نومونه راته ښودل شوي دي د هغو په نوم باندې ایمان لرل، لکه ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. او د چا چې نومونه راته ښودل شوي نه دي په هغو اجمالا ایمان راوړل، یعنې په هغو باندې هم ایمان لرل. یعنې دا چې د الله تعالی پیغمبران دي او چې خپلو امتونو ته رالیږل شوي دي زموږ په ایمان دی. او دا ضروري نه ده چې موږ خامخا د ټولو پیغمبرانو نومونه موږ ته زده وي، خو به دا په ایمان لرل چې د الله د خوا نه پیغمبران دي. او دریم دا چې د هغوی د اخباراتو تصدیق کول، پیغمبرانو چې کومې خبرې موږ ته راغلي دي په هغو باندې یقین ساتل، د هغې تصدیق کول. څلورم دا چې ټول انسانانو پیریانو ته لېږل شوي وروستنی پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په شریعت باندې عمل کول دي. دغه د په رسولانو باندې د ایمان لرلو مطلب شو چې موږ ستاسو د عقیده وي چې کوم پیغمبران د الله د خوا نه راغلي دي دا د الله د خوا نه حقیقتا رالیږل شوي دي او د حق پیغمبران دي، او د هغو باندې تصدیق کول او دا عقیده ساتل چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی خرنی پیغمبر دی، د نه بعد بل پیغمبر نه راځي. څوک یې دعوه کوي دا دروغجن دی، دروغ وایي. نبی علیه السلام خرنی پیغمبر دی او اوس په ټول انسانان هغه په نبی علیه السلام په دین باندې عمل کوي، نور دینونه منسوخ شوي دي. محترمو، دا نن څلورم درس شو د حدیث جبرائیل علیه السلام په حدیث کې چې کومې خبرې دي څلورم درس پکې نن بیان شو. الله دې وکړي چې زده کړي او نور مسلمانانو ته هم ولېږي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نور مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.